د کور نه ورکه شوې هغه د 14 کالو جینۍ چې تر اوسه پورې معلومات نه کیږي او د هغې تصویرونه هم په سوشل میډیا باندې خپاره شوي دي. تاسو سره دلته شریکوم که تاسو هر څوک دغه جینۍ لیدلې وي یا یې پیژني نو زر تر زره پولیسو ته اطلاع ورکړئ. د دغه جینۍ نوم چې دعا یادېږي او د کور نه بهر وتلې وه، ګند یې غورځولو چې د کور د مخې نه اغوا شوې ده او وړل شوې ده، خو تر اوسه پورې پته نه لګي. پولیس هم په دې کار کې خپل کوشش کوي او یو ټیم یې جوړ کړی دی چې زر تر زره هغه اغواکار ونیسي، خو تر اوسه پورې هیڅ معلومات نه کیږي. ویل کیږي چې دغه جینۍ د 9 کلاس طالب علم وه، یعنې د سکول په 9 کلاس کې سبق ویلو او دا واقعه هم په کراچۍ کې مخې ته راغلې ده چې د پولیسو مشر او ایډیشنل آی جي ویلي دي چې زر تر زره به دا ماشومه را پیدا کړی شي او د دې مور پلار سره هم رابطې کوي، رابطې شروع دي او وایي چې موږ به زر تر زره دا مجرمان ونیسو، د قانون منګولو ته به یې وسپارو. قدرمنو دوستانو، که وکتل شي نو که داسې واقعیات یو اړخ ډیر شوي دي نو بل اړخ ته په دې کې یو لوی کردار او یو لوی کمزوري د حکومت دا ښودل کیږي چې کله داسې مجرمان ونیسي نو هغوی ته سخته سزا نه ورکوي. 15 ورځې یا 10 ورځې پس بیرته دغه مجرمان آزاد ګرځي او همدغسې جرمونه کوي. نو په دې وجه باندې هیڅوک هم دا فکر نه کوي چې که دا کار مې وکړو ماته به پانسي راکړل شي. که وکتل شي نو په سعودي عربستان کې هم همدغسې سخت قانون دی، نو په دې وجه باندې هلته د جرمونو شرحه کمه ده. موږ هم غوښتنه کوو چې داسې مجرمانو ته سخته سزا ورکړي چې بیا دپاره څوک د داسې کار کولو جرأت ونه کړي. د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو تر همدې ځایه وه. زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ.